سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. د کرکټ مینوال په دې فکر کې دي چې آی سی سی چمپین ټرافي کې به د چا لوبیا په زړه پورې وي او کومو لوبډلو ته خلک په انتظار دي. د کرکټ مینوال د چا خواته ډیر زیاته رای ورکوي چې د دې چمپین ټرافي یا د اتلانو جام ګټونکي وي. د اتلانو جام ته کابو یوه میاشت پاتې ده. دغه سیالۍ خورا په زړه پورې دي او دا په 2008 او 1998 کلونو کې د دې بنیاد ایښودل شوی و چې په 2008 کې بیا دا نو د پاکستان په کوربتوب ترسره کېدل او بیا له هغې وروسته چې پاکستان کې امنیتي ګواښونه وو دا نو بیا بنګلهدېش ته انتقال شو او بنګلهدېش کې ترسره شوې. د دغه چمپین ټرافي په اړه خبرې کوو. د اتلانو جام ته چې لومړۍ سیالۍ څه وخت کېږي په 19 تاریخ د فبرورۍ د اتلانو جام سیالۍ لومړۍ لوبه د ډیر په زړه پورې دا او هغه د نیوزلنډ او پاکستان ترمنځ ده. دغه سیالۍ په دوو ګروپونو ترسره کېږي. په ای ګروپ کې پاکستان، نیوزلنډ، هند او بنګلهدېش لوبډلې شاملې دي. په بي ګروپ کې افغانستان له ډیرو خورا قوي لوبډلو سره مخ دی. اسټرلیا، ساوت افریقا او همدارنګه د ګروپ کې له افغانستان سره یوه بله لوبډله جنوبي افریقا ده. جنوبي افریقا له افغانستان ډیره ویره لري ځکه چې دوی په 2023 کال نړیوال جام کې کومې سیالۍ چې له افغانستان سره وکړې هغه نه هېرېدونکې دي. تر ټولو مهمه چې اوس د بحث وړ ده په نړیوال جام کې ډېرې په زړه پورې لوبې افغانستان وکړې او افغانستان سیمي فاینل ته ووت. هلته یوه ډېره په زړه پورې سیالۍ له اسټرلیا سره وشوه چې اسټرلیا یې د تمې خلاف داسې ماته ورکړه چې هغوی حیران شول او د کرکټ مینوالو ته دا په زړه پورې وه چې څنګه افغانستان په لومړي ځل لپاره داسې یوه ستره لوبډله چې هغه اسټرلیا د هغه ماتوي. اسټرلیا له همغه ځایه د انتقام په لټه کې ده چې څنګه افغانستان څخه د خپلې شرموونکې ماتې غچ واخلي. او په کرکټ نړۍ کې دوه لوبې داسې دي چې ډېر انتظار ورته کېږي. یو د هند او پاکستان لوبه ده چې خورا ډېر انتظار ورته کېږي او یو د افغانستان او اسټرلیا ترمنځ چې کومه سیالي کېدونکې ده دا ډېر د انتظار نه ډکه لوبه ده. د کرکټ مبصرین وایي چې افغانستان هغه لوبډله ده چې د نړۍ پیاوړې لوبډلې په ډېر یو طرفه اړخ باندې ماتولی شي. په دې کې د کرکټ غټو مبصرینو تبصرې کړي دي او دوی دا ویلي دي چې افغانستان اوس هغه افغانستان نه دی چې پخوا کوم فکر ورته کېده بلکې ډېر تغییرات پکې راغلي. داسې څه شوي دي چې افغانستان اوس د نړۍ لپاره یو مهمه لوبډله ده. تغییرات دا دي چې افغانستان په لوبډله کې خاص تغییرات راغلي. په لوبغاړو کې په بیټینګ سایډ کې ډېر لوی تغییر راغلی. راځئ چې په دې بحث وکړو په بیټینګ کې څه تغییرات دي. مثلا واخلو رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران که د اوپننګ سټایل کې وګورو بهترین دي او د آی سی سی چمپین ټرافي سیالۍ چې دي 500 وریځه دي نو د بهترینه جوړه دې ته په کرکټ کې ویلی شو. ابراهیم ځدران ډېر کلاسیک شاټونه لري په خپل بیټینګ سایډ کې. رحمان الله ګربز ډېر زړور بریدګر لوبغاړی دی کولی شي د لوبې حالات هر وخت چینج کړي بدل کړي. ګیم چینجر لوبغاړی یعنې داسې لوبغاړی چې هغه د کرکټ کنډیشن سره لوبه وکړي هره لوبډله ته ډېر زیات خطرناک او ګواښونکی ثابتېدای شي. یو بل نوی تغییر چې د افغانستان لوبډله لپاره دی هغه د صدیق اتل دی. صدیق اتل کیڼلاستی توپوهونکی دی خورا لوی شپږیزې وهي او لوړ قد خدای ورکړی دی او ډېر یو ښکلې ځواني لري. خو اتل په د کومو لوبو کې چې ډېر دی د اسیا په چمپین کې چې دی وځلېدو د اسیا جام په چین کې چې کومې سیالۍ کېدلې په هغې کې چې د کمې لاسته راوړنې ولرلې همدارنګه په لیګونو کې چې دی څومره ښه ولوبېد په افغانستان کورني کرکټ کې چې د څومره ښه پرفارمنس و نو دا نړیوالو ته معلومه شوه چې صدیق اتل یو ستر لوبغاړی دی او حالات دی کولی شي چې ډېر بدلونونه راولي. کره معلومات، بیلابیل نظرونه او ځانګړي بحثونه موږ پر ورځنیو سیاسي، کلتوري، اقتصادي، چاپیریال اړونده او ورزشي موضوعاتو بحث کوو.
د افغانستان لپاره ښه بدلونونه د چمپین ټرافي لپاره دا دي چې نور احمد لکنوال ته موقع ورکړل شوې، په هغه باور کیږي. همدارنګه د نور احمد سره الله محمد غضنفر هغه لوبغاړی دی چې د مجید پر ځای باندې دته د لوبې چانس ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه تغیرات دی د افغانستان لپاره. په اوس وخت کې ګلبدین نایب ډیر بهترین لوبغاړی دی، هم بیټینګ کولی شي هم ښه بال کولی شي. تر ټولو مثبت پوینټ چې د کرکټ مبصرین کوي عظمت الله عمرزی یادوي چې دی ډیر کلیدي لوبغاړی دی، ځکه دی هم ډیر ښه بال کولی شي او هم ډیر ښه بیټ کولی شي. تر ټولو بیا پر ډیر بحث چې په بالینګ سایډ کې مونږ کوو د فاروقي بال د وروستیو لیګونو کې د سوینګ او همدارنګه دا هغه بالونه دي چې د بال ډیر له کماله ډک ښکاري. او لوبې په پاکستان کراچۍ کې کیږي، نو په اسلام آباد او نورو میدانونو کې هم لوبې ممکن وشي. خو د افغانستان لپاره د کراچۍ میدان ډیر مهم ځکه دی چې هلته افغان لوبغاړي ډیر پاتې شوي دي. محمد نبي پکې ډیرې لوبې کړي دي کراچۍ کنګز لپاره، همدارنګه ګلبدین پکې لوبې کړي، نجیب زتران چې اوس موږ سره لوبډلې کې نشته هغه پکې ډیر لوبېدلی، ګلبدین سربیره نور لوبغاړي هم ډیر لوبېدلي. نو زه فکر کوم چې ډیر لوبغاړو ته د نوو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. او یونس خان یو ډیر ښه مثبت پوینټ دی چې افغانستان یونس خان ځان سره واخیسته د منټور په صفت باندې چې دی به مرسته کوونکی سلاکار وي د افغان لوبډلې لپاره، او دا به هغه کنډیشن هغه شرایط چې کوم هلته دي هغه به ورته تشریح کوي چې لوبغاړي سره کوم لوبډي. هغه یو ډېر جالبه خبره کړې دا چې وایي که چیرې افغان لوبډله پریشر ونه مني، یعنې تر اغېز لاندې رانشي، نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې چمپین ټرافۍ لپاره بهترین چانس له افغان لوبډلې سره دی. او د کرکټ ډیری لوبغاړو بیا دا خپله وړاندوینه کړې چې افغانستان به په چمپین ټرافۍ فاینل ته وځي، او ډیرو بیا ویلي چې افغانستان به یو ناشنا راتګ وکړي او ډېر ښې لوبې به وکړي.